او زمونږ محفل به تر سبا وي او چاته چې مور نارې وغي هغې د ځینه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا خوږ چینل اف ام 93 خوږ اوریدونکو ستاسو خوږ ارجه حیات ګل تعالی شاه تاسو ته وایي هرکلی ستړي مه شئ او خواږه سلامونه اوریدونکو څنګه حال دی طبیعتونه مزاجونه حال احوال کلی ولس چمګا باندې هر څه ټیک ټاک دي امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې فټ پاټ به ښه خوشحاله به ښه په موج مستۍ سره به او د زندګۍ د دې رنګینو نه به ښه خوندونه مزې اخلی که نه روز باندې خیره سره ډېره زیاته ښکلې زبردسته شانداره مزېداره ښه ډېرو زیاتو کامیابو سره ښه ډېرو زیاتو خوشحالو سره تېره شوي وي که نه جناب ډېره زیاته یخه هفته تېره شوه او اوس هم ښه ډېره زیاته چنی پرېوځي خو که خیال هم کړی وي نو نور ګوره هم ښه کانې کوي ښه چې کله نور راوخېږي بیا ښه تیز وي نو بس دا څو ورځې تکلیف دی د ځانونو له خیال وساتئ کتې کباړونو کې ځان ډوب وساتئ جناب ډېرې قیسې نه کوم که نه مختصر شانتې خبرې کوم ځکه چې ما سره یو 3 کسان نور دي یو را سره خان افضل کوچکوال دی یو را سره اوزګاره ترور ده بل را سره خانې کاکا دی ناغي به هم خپله پروګرام کې حاضري لګوي نورې خبرې اترې به مونږ کوو ټول ملګري به لګیا یو خو ګورم چې خان افضل څه وایي اول السلام علیکم څنګه ملګرو ټیک ټاک هډ فټ جوړ تکړه خوشاله ګړندې برلندې چورلندې وای ولې بنوي تاسو د ټیم کې आवाज اورئ د ریډیو دلبر 400 د سټوډیو نه بالکل نه پنیغه باندې زه په خپل خان افضل کوچکوال ملګرو څنګه هفتم خاطر شوی دا ولې بنئ چې تاسو زمونږ د دې ساده آباده اوازونو ته یو هفته صبر کوئ ملګرو کم کورونو کې خوشحالي نه کم کې کویزدنې شوي کم کې ماشومان راغلي هغه ټولو ته هم چې مبارک هم شه او ډېر مبارکي شه ځکه چې زموږ ډېر ملګرو کې دا ټیپ چې کوم دي هغه کې ماشومان راغلي دي نو هغوی ته اول مبارکي او بل د نوي کال مبارکي زموږ پروګرام داسې عجیبه شان پروګرام دی چې بله پیره موږ اډوانس مبارکي ورکړی دا پیره د لومبنۍ ورځې دي نو نوی کال هم د سره مبارک شه او مبارکي له په دې باندې کومه چې په دې کال کې ملګرو تاسو ډېر زیات ښه کارونه داسې وکړئ چې د په تېر کال باندې کومې کارونه کړي او هغه کې تاسو ته لږ هم په نظر باندې بد راغلي نو هغه بیا هغه شانې مه کوئ خپل کارونه ښه جوړ کړئ چې تاسو ته را روانه زندګي ډېره زبردسته شي او ښه سوچونه ښه مثبت سوچونه چې کمی جمع واله که نه منفي واله نه نو داسې سوچونه اپناو کړئ چې تاسو ته را روانه زندګي ډېره زبردسته تېره شي حیات ګل تعالی شاه دا خو زه هم په خپله خان افضل کوچکوال اوزګاره ترور م هغه د پانډې کېښودم جی اوزګارې ترور وایې وایي زیاره ولې دا دغه مخکې چې د خانې کاکا دا نوي کال بله ما دغه راوړی دی پشتري ساک مې وله راوړی بیا وایي ته پاسه را پاسه مه کړه بیا مانه ټول بارو پرخطه ځم چې په دې بټنو کې ګوتې متې وې نو یا بچیا ویمه ټولو ته ویمه چې نوی کال مبارک شه او ستړي مه شي درته ویمه پروګرام کې زه خو پې نوره پوهېږم نه خو دا پنډوکې به دلته کېږم یاد ګوله د جوار وړه مې هم دلته راوړي دي لږ شان دي نو ملګرو دا خو اوزګاره تروره چې په یو سا باندې ما هم سا ګډه وړه کړلې دومره په ګډه رالیله او خاني کاکا ته مو چې پروګرام کې هرکلی به ورته یو دا د نوي کال خوشحالي د دې وجې نه اوزګاره ترور ډېره زیاته خوشحاله وه او د نوي کال یا بچې د مازدیګره پورې لګیم په دې لختو مې د پشتري ساک کوم چې د مسیلې ځان سره یو څه منو نو ښه دې وکړه په دې باندې خو موږ له خاني کاکا دا وختي زیړ کړه او د جوار وړه مې هم د لخه په ماشین کې بیا ما ویل دا خاورې مورته لږه ډېره واچوي چې سوکړک دې په ده بخې ښه پخېږي چې پوسي یا بچیا ما دلته داسې یو پروګرام نن راوړی دی چې دا اوزګاره ترور چې کوم ده دې ته به یې بیا وروسته ډالې کوم خو زه یم چې اول ورته مبارکي ورکړم د نوي کال اول به د دې حق ډېر کېږي نو نه بیا اختر نه ده څه ورته وایي نوی کال که نه یز بیا زما خو برېک نه لګي قابو ته ورپاسېدلی وم غاړه دې ورکوله نه بیا مبارکي مې ورته
یو بچی غاړه ماړه نه به خو ما ویل چې دا مبارکي به ورته د نوي کال وي ما ویل دې ته بیا ټول اورېدونکو ته او کومې میندې خویندې وروڼه چې زمونږ پروګرام یې اوري هغه ټولو ته ویم اډوانس نه بس اوس د شورونه مبارکي بس نوی کال مبارک شه. ډېره مننه، ډېره مهرباني تره. او چې کوم دی چې کله تره شم کله خانې کاکا شم یو خبره کوه نو چې دا کاکا او تره زما په خیال دواړه یو وي کاکا. یاره زویه بس موږ خو پې نه پوهېږو موږ یې که په انګلیش کې دي ویلي. ها داسې کار دی خاني کاکا چې پروګرام به مخ پر وړاندې بوځو، د ټلیفون د لیکې شمېره ورته وایو، د میسج طریقه ورته وایو، د هغې نه علاوه په فیسبوک به څنګه ګوري هغه ورته وایو، د هغې نه علاوه یوټیوب باندې به څنګه مونږ ګوري هغه به ګوري، زمونږ د مخو کې به څنګه ویني هغه ورته وایو او ګپ شپ به لګو. یس بیا ویل دا ټلیفون نمبر به ورته زه ویم نوره پوهېږم نه خو اخره کې 3 دی. ووایه نوره پې نه پوهېږم اخره کې 3 راتلو 09165150913 او زه هم دقه و دغه 3 مې پکې زده کړې ده باقي به بل پروګرام دی زده کړم. ښه ګوره بل ځل چې راځې نو چې 3 دې یاد کړي ښه او د هغه طرف نه زده کړې ښه. اوس بیا د دې مخې ښه نه د دې ښې اړخه د ښې اړخه ټیک دی که نه 3 او 3 2 دې زده کړي یو پکې پاتې موږ ته به مشران ویل بیا لاړ څه په ښي لاس ښي نو ما مې چې د دې طرفې دا نمبر یې زده کړم نو ښه ده. نه بعضې کارونه په ګس لاس هم ښیي او بالکل حیاتګل تعالی شاه بعضې کارونه د ګس لاس د طرفه کېږي لکه انسي ویل وغیره که نه او دغه شان دي. نو حیاتګل تعالی شاه زه لاړ شه پېښور ته کمیستور مال راوړه او صوفیه کیف ده او هغې چې کوم ده نو د نوې زبردست سانګ جی زه چې چا بله په اف ام په دنیا باندې دا نه اورېدل داسې هم چا نه اورېدل خو بعضې لیوني چې کوم دی هغوی د مخکې نه اوري که نه لکه څنګه چې تاسو پرون سرچ کوله اسلام آباد ته لاړئ چکر یې مو کړلې او تاسو موږ د اسلام آباد نه صرف یوه ګانا راوړه نور څه هم رانه او یو بله ګانا مې راوړه اسلام آباد. نو اول ورته دا پلی کړو ملګرو راځو د پروګرام ته چېرته مزه په دې یخه یخنۍ کې موږ سره کښېنئ خپلو تاسو بلستونو کې کښېنئ موږ برسه دلته ناست جناب دا د صوفیه کیف میشپ دی او دې سره دغه بل بدرنګ چې زما بس د نظر مې ډېر چپ راځي کالي اسکې هغه مې د نظر ډېر چپ راځي خو بس وس مې نه کېږي خو بیا هم خیر دی به زه په زړه به صبر تېرو د صوفیه کیف د خاطره. او ملګرو پروګرام کې که تاسو چېرته شاملېږئ د ټلیفون په لیکه باندې چې 5503 باندې نو تاسو به موږ سره راوړئ خامخا یو لطیفه صحیح ده که نه. پروګرام کې لطیفه او د نوي کال په باره کې صرف یو الفاظ مبارکي بس نور څه نه باقي بېڅه ویل نه دي پکار مبارکي او یو لطیفه تاسو راوړلی شئ په ټلیفون باندې صحیح ده ملګرو. اوکې او د دې نه علاوه نن به مونږ اکثر بیا د اناونسمنټ وکړو او که نه اناونس د اتوار پر ورځ باندې به د 9 بجو نه پس لکه 9 بجې به د خان افضل سولو شو وي او زه به هم کوشش کوم چې په هغې کې هغه سره ملګرتیا وکړم او بل دا شو داسې نه ده چې دا ګینې بس ختمه شوه او دا به زما ځان له شوه نه په دې کې به خان افضل هم ما سره راځي چې کله د هغه زړه وغواړي یا زما زړه وغواړي یا خانې کاکا مونږ ته رایاد شي یا اوزګاره ترور یا به بدرنګه ترور مونږ ته ښایسته ترور دا سمای کا مونږ ته رایاد شي نو دا مونږ سره رایاد شي نو دی به مونږ بالکل انوایټ کوو په مختلف موقعو کې به دی مونږ سره کینی او چې کوم خاص موقع وي هغې کې به دی مونږ سره په پروګرام کې لازمي وي او زما زه به هم کوشش کوم چې دی سره په هغه پروګرام کې ستاسو دپاره او که زموږ ملګري وایي که دوی بیا پروګرام له نه راځي نو دا خبره نشته ده چې کله زما زړه وغواړي یا د ایتګل زړه وغواړي زه به همدې شوله هم راځم د 8 بجو شوله به هم د 9 بجو شوله به راځم د اتوار په شپه باندې د 9 بجې به راځم باقي چې شو هر څومره ډېر ښه ټایم دی ګوره یو خبره ته کوم ډېر زبردست دی نو باقي کې به ځان سره انشاءالله ایتګل تعالی شان راولم او زه به په خپل هم راځم دې شوله به هم راځم هغې له به هم راځم زما د ایتګل تعالی شاه سره داسې ده لکه څنګه چې سړی مشر ورور یې ورسره که نه نو زما فین هم دی او زما ملګری هم دی نو زه غواړم چې موږ به یو ځای راځو ایتګله خبرې اوږدېږي یو ګانه ورته پلی کوي. السلام علیکم یو ځلې بیا هرکلی ملګرو څنګه ټیک ټاک هیډ فیټ جوړ تکړه خوشحاله وي ولې به نه وي ایتګله چې موږ د خپل پروګرام اناونس هم وکړو چې د اتوار په ورځ موږ بله شوم د ماښامې د 9 نه او ډېر خلک به خوشحاله ډېر به خفه وي چې شو ولې پرېږدو نو موږ شو نه پرېږدو څنګه هیتګله بالکل او نه داسې زموږ څه اراده شته چې بیا به موږ نه راځو موږ بیا هم واپس د 11 نه تر د 1 پورې زموږ تقریبا چې هیتګل ته ما ویل چې د 11 نه بیخي د ساره پورې شنو موږ هم پکې ایښي که نه نو تاسو هم راسئ خوئ او موږ به هم ایښي او نه داسې خبره پکې نشته دی ملګرو ستاسو ډېره مننه زموږ سره د دومره مینې په دې توره شپه باندې چې تاسو موږ سره راځئ هیتګل زو د ټلیفون سیټ ته او خلک څه ویل غواړي د نوي کال باره کې یو لطیفه به تېورو. السلام وعلیکم السلام په خیر علي څنګه جی خیر السلام علیکم
وعلیکم السلام مکمل شاه ماما خبرې کومه زما طرف نه دا نوی کال تاسو ته ډېر مبارک شه. لږ تیز وایه اواز هم سلو راځي. شروع کو د اتوار په ورځ په دې باندې د ټولو مینوالو ته مبارکي ورکوم او د الله په امان او په مخه مو ګلونه. آفرین ډېره مننه. دغه شانې مکمل شاه ماما نن سهار نه پته نه لګي څنګه بغندې جوړ شوی چې په یو ټکي رالې سلام دې واچو واپس لاړې وایي زه د سره خاوند چې ویم ډېره نه کېږي په دې تندي مې د اردو لام جوړو پسې به چېپ دا دغه بابا مې رخصت کړی دی. رخصت شوی زموږ هم دغه کار نه کوي دینه ما ویل دي خبرې کوي. ته ترور یاسې د خپل عمر د هلکانو ته خوشحالي. او یا بچې ته ورته وګوره د کورسۍ ته د سیب چاته خاطلې هغه غوټه ته امضا ورته سوی نه ته چپ شه خاني کاکا ته ورته سوی نه چې ستا په مخ کې پردو سړو سره خبرې کوي. یا بچې زما خو مالک وویل بیا خاندار هله دا پیژن پلی که یاره ته اوبه خدایه ورته شوي وو. یا بچه ما به ورته څه ویلی وی خو زه ښه ده خو ساتر کې ناستې بورقۍ په ځان نه چولې ده میک دننه کړې ده بورقۍ ته یې دا پیره دننه کړې. وایي زه میک نه لچک نه هم صحیح سلامت پیدا واپس در کومه چې زه دې دا سپن خورم میرات دې سپن شه وګي شانتې او کې سترګې دې نیولې دي هېڅ څه پته دې نه لګي. تا زما کله سترګې سي کې ته خو پرده کوي به ته وایي خو پرده کې خو چې کله خانې کاکاني نو پرده کله لرې کې بیا. یس بیا خو هغه په دې باندې دا ساډوبي راځي پرینجې چې کوي نو دا بورقه لرګۍ ټولې ګډه وډه کړې ده. دا ګوره دا اوس وخت کې ورته هره خبره سمه تاړې او بیا وروسته به لانجې کې سمه خبره ور تاړې خانیه. ما خو دغه زمري والا سکارف خوښ وه هغه داسې سترګه پکې نه یې ایستلې خو دا یوه سترګه مې لکه قاړینګه د داسې خوځې راخوځې ټوپۍ کې دې ما ته یې سترګه ووهلله سترګه مې سیری پي. صحیح ده. 09165150993 باندې څوک دي موږ سره د کوم ځای نه دي او څه غواړي نو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څوک د کوم ځای نه؟ ګل ګاونډی یم. د ګل ګاونډی؟ ګل خو پېژنې که نه ګل د خیمې هغه سپوټی یادوي. وایي نو دا ولې وایي چې موږ درته څه ویلي دي خو تا ویل چې د ګل ګاونډی و نو موږ ویلي هغه به یې نو خو زموږ د کلي د ملک نادر خان زوی دی داسې کې نن دې ورته وایي خو بیا دې ورته وایي ښه مني ګورې او خیال کوه لکه وایي چې بدماشي راته وکړه کې لکن دا غاښ په دې ځمکه باندې کېدم ورېږه بېعزته یې کړم بېعزته. ورته بیا وایي که نه زموږ د کلي د ملک نادر خان زوی دی داسې کې زه یې پېژنم دغه سایکل دا ټلې. وایي بیا زه به ورته غاښ کړم دا دې ټوپو وایي هغه دونه ښه خلک دي چې زه یې پېژنم هغه سایکل دا ټلې. هلته چې خو زموږ د کلي مشر دی ښه ښه صحیح ده. ډېره مننه. لطیفه وکړئ. لطیفه وکړئ. نو دا خبره خو پرې نه خبرې د نوي کال مبارک شه. امي اوبه راوړه ویم ستاسو دې مبارک شي او تاسو د ټولو مبارک شه. ویلیم خدای دې ایمان نصیب کړو او موږ ته بیا یو ښکلې شان لطیفه وغږوې. وبغږو ده. یا بچه که دغه غږولو و خو درته وبه یې غږو تاسې کیسټ شته یاد ګوله او ښځه زوی ډېر لویه ښځه شي پټه به ورته وچلو. یا بچه داسې ساده خلک پکې راځي. یاره زه نن ملګرو ته ودرېږم مه لګوه زه پې نن یو دغه وړم ښه دوپړی پې وړم دوپړی لوګرۍ مختلف میوزیک. صحیح ده بچه ورګه ما ونه نن پاسو دې نوي کال کې به لږ دنګړه واچو. دا سانګ دی خو په میوزیک کې دی. وایي بیا بچه موږ دا ګوره مه راپاته په بورقه کې به درته تاویږم. السلام علیکم ملګرو هرکلی څنګه ټیک ټاک هیډ فیټ جوړ تکړه خوشحاله ګړندي ورلندي پروګرام تاسو اورئ روډ خالي او روډ خالي کې زه یوازې نه ما سره حیات ګل تالاشه او زه اوس ګاډه دوړم دلته پکې ناست یم که د بچیا څنګه را دې لکه دغه ته نن سترګې مرګې بیا راوي نن دې د هلک خبرې کمې کوي اوسګارې. یاره بچې زه نن بس د دې شان او شوکت ته ګورم ډېرې ګډوډ کړی یم نازونو اداګانو سېزلې اوس بیا د بورقې نه یو تور شان لاس روباسي دی دا لاس دی که ورلړونې رړۍ راله وچو یېرېږم ته که په دغې لا ووالې یا بچیا ما ویل کې
دا چرته ودړونه ده خو چې ومه کاته 15 ګوتې پکې نو مال بس دا لاس دا مشکڼو والا ګوتې وي پکې او سم د ټوپک دغه دی دا سو ته کنداغ دی لاس نه دی بچا لاس باندې دې پکې زینه کو چې خپل پروګرام کې راکړې وراله او وی مې دي خو هغه ستاسو رنگ ناغم رنگ غشته او تور شوی یا بچا دا سات کې چې سوالې رو باسي نو دا لکه ما ته خې چې هغه سوالې دا او چې بس زاده خو زه نه سم مصروف یم مثبتات نه ګورم نو مصروف یم آیت ګل ټلیفون باندې څوک ته مسلمان السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام ماسٹر ارمی احمد سے پروگرام کے ہر کلی ډېرې مهرباني خانزه صاحب تاسو ښه ټیک ټاک شکر الحمدلله بالکل وګورئ تاسو په پروګرام کې چې وګورئ پس ان شاء الله به مورو اوس هم که خیره تک نا وخت پورې ناسي په پروګرام بیا یا ګل تر راځي دا انسان د دې موږ لري کیږي په یو عجیب انسان په دې شي ست څه کړي موږ جادوی کړي څه چلې کړي زه دغه کومه ساختونه خورم چې راځم دلته څنګه چې او تعویذ له زور ورکو په زرګونو خلک روان دي ټلیفون کې ویډیو کې لګیاوي په رسمي اورېږي علاقه کې فون کې پوجي کړه دا پروګرام پر خبره شوم 20 شو نه کار روان دي ما طرف نه ټول ورغوت مبارکي خیر مبارک او الله پاک ته کې چې د موږ ژوندونه خسته شي پوجي کنه خدا باندې کېږي چې موږ په خبرو باندې عمل وکړو موږ د مشرانو نصیحت ومنو دې باره کې خبره کول غواړم ورته وخت کوي راته جی لازمي نو بغداد کې یو سړی ډېر دغه غریب سړی و دیو کو بیا خبره ته و چې را زه دې غریبانو زه به خان سره غدان غلام کما نو لسلی به وګورو بیا براشه به جنو په تیری کې هم د قرنکار کو د لارو خان سره غلام کو غلام وطن په خو د لارو په نور وطن باندې سر شو تقریبا 21 سال تیر کو سره نو خان ته د بنو سره د ډېر باندې حال یې ګډې چيله وخاني ولا ورکو او نو دوی ته چې یې واپس خپل وطن ته باندې کړه روان شو په ځنګل کې ورنوته ځنګل کې یو جونګړه کې یو درویش ناستو هغه سره شپتی را کچ کله ډیر اورېدو چې درویش ته چې ته ماته زو نصیحتونه وکړه دا درویش به ته چې به تاسو نصیحت کوم خو مال به یو او په دغه یو نصیحت بدل کې راکې وي ټیک تا چې کله ته پاسمان کې ستوري د څلوربینو ستوري په کتا کې وي نو ته په پوښي چې را دې علاقه باندې سره راځو راځي جی دې سړي چې ما تاسو سره نصیحت نشو راشه بل نصیحت راته وکړه یې ته بیا بل راکې بالکل بل ورکولا وی چې تکلا انسان یو د پسرو کې چې مکوې نو د وزن ساتي دی وتا وایي چې دا د خاص نصیحت نه دی دې نصیحت راته وکړه بیا ولې بل خور کړی او دوی ته څو پرتا یو خبره باندې مکمل